شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرمائی چې په ورځو کې د ټولو نه غوره ورځې دا د غټ اختر د ذوالحجې د لومړۍ لس ورځې وي، ځکه چې په دې کې قرباني ده، عرفه پکې ده، او د ټولو نه اهمې شپې دا د رمضان المبارک اخرنۍ لس شپې دي، ځکه چې پای کې لیلة القدر دی، ځکه الله ته ډېرې غوره دي. نو دا شپې ورځې ډېرې زیاتې اهم دي، په دې کې عبادت هم اهم دی، الله پرې راضي کېږي هم ډېر، او د الله تعالی پکې عمل خوښ هم دی. ما چې کوم حدیث لوستی دی دا حدیث امام ترمذي راوړی دی، او د دې راوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور او معروف صحابي دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، عظیم صحابي دی. دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام. عبد الله بن عباس فرمایي چې الله پیغمبر فرمایل چې یو عمل نیک الله رب العالمین ته د دې لسو ورځو غوره نه دی. هر یو نیک عمل چې یو بنده کوي نو هغه الله ته نه دی غوره د دې لسو ورځو نه چې کوم د غټ اختر یا د ذوالحجې د لومړۍ لس ورځې دي، د دې عمل الله ته ډېر غوره دی او الله پرې ډېر رضا کېږي او د الله خوښ هم دی. نو تپوس وشو چې د الله پیغمبره د دې نه خو نور هم ډېر کارونه دي چې هغه په ثواب او اجر کې ډېر زیات دي. په طور مثال هر جهاد نو ولل جهاد فی سبیل الله، آیا جهاد هم د دې ورځو د عبادت نه غوره نه دی الله ته؟ حال دا چې جهاد خو ډېر لوی عبادت دی، د جهاد په وجه باندې خو د الله دین ژوندی دی، د جهاد په وجه باندې خو د الله دین باقي دی، د جهاد په وجه باندې خو د مؤمنانو ژوند دی، د جهاد په وجه باندې خو د الله رب العالمین ټول احکامات محفوظ دي، او قرآن هم محفوظ دی، او جماعتونه هم محفوظ دي، او مدرسې هم محفوظ دي. کله چې جهاد ختم شو دا ټول څیزونه به د ځمکې د مخه نه ختمېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الجهاد ماضٍ الى یوم القیامه، جهاد به د قیامت د ورځې پورې جاري نه به ختمېږي. نو یو ډله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې خامخا موجوده وي چې هغه به جهاد کوي د الله د رضا لپاره او د الله د دین د غلبې لپاره. نو د الله د پیغمبر نه تپوس وشو چې آیا جهاد د دین هم دا ورځې بولي چې یو مجاهد میدان جنګ ته ځي او خپله وینه توی کوي؟ نو د الله پیغمبر فرمایل چې او د دین هم غوره دي، لیکن د هغې مجاهد نه دا ورځې نه دي غوره چې هغه کله د جهاد میدان ته ځي نو هغه په خپله هم لاړ شي او خپل مال هم ځان سره بوځي، بیا په خپله هم واپس را نه شي او خپل مال هم واپس را نه وړي، مال هم د الله د رضا لپاره خرج شي په میدان جهاد کې او دی په خپله باندې شهادت ورته نصیب شي. نو د دغه سړي عبادت د دې ورځو نه غوره کېدی شي او د بل هېڅ چا عبادت یې غوره نه دی. علتونه ډېرې عظیمې او بزرګې شپې ورځې دي، او د هغې وجه دا ده چې موږ د سوچ وکړو نو دا ورځې د ډېرو نیکو عملونو یو مجموعه ده. په دې لسو ورځو کې ډېرې د نیکۍ کارونه